سلامونه ملګرو هله شاتمن بیا سو خو په خیر یې زما د پته هم در تاسو ګوري ټیکنیکل هم در یوټیوب چینل راځو نن یو مهم ویډیو ته په دې ویډیو کې په مهم ټاپک باندې خبرې کوو چې هغه د LLC اړوند LLC څه شی ده او LLC څنګه جوړیږي په دې ویډیو کې مکمل معلومات درکوم چې تاسو LLC او پیژنئ لومړی موضوع ست LLC څه شی ده کوم سټیټ بهترین سټیټ ته په موږ ځان لپاره په هغه کې LLC جوړو په مغه سټیټ کې او څنګه او چیرته موږ تاسو کولای شو چې LLC جوړ کو ایجنټ واخلو رجستر ایجنټ ورچوال ادرس واخلو یا نمبر واخلو چیرته موږ کولای شو چې دا خپل د اکاونټ ځان ته جوړ کو او څنګه کولای شو چې جوړ کو دا ټول سره تفصیل تاسو معلومات ورکوم او نمبر څه شي دا او څنګه اخیستل کیږي او همدا شان ریسیل سرټیفیکیټ څه ده او همدا چې رجستر ایجنټ څه ده او په اخر کې ورچوال ادرس څه شي دا او څنګه اخیستل کیږي او ولې موږ ضرورت لرو چې LLC جوړ کو LLC ځان لپاره فایل کو او دا رقم نمبر واخلو او په اخر کې موږ خدمات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو راځو لومړی ټاپک چې دا LLC څه شی ده LLC خپل لیمیټډ لایبیلټي کمپنۍ مخفف ده چې په USA یا په امریکا کې موږ تاسو ځان لپاره یو کمپنۍ جوړو کچیرته موږ په USA یا په امریکا کې اوسېږو هم جوړولای سو او کچیرته په امریکا یا USA کې نو اوسېږو نن ریزیډنټ هم جوړولای سو یعنی کولای سو موږ تاسو دا کمپنۍ له افغانستان له پاکستان له دوی له سعودي له هر هیواد څخه جوړ کړو ټول نړۍ څخه جوړولای سو اوس ولې موږ جوړو LLC سیده خپل د مو یو بزنس په USA کې کوو چې غواړو د بزنس قانوني شکل باندې مخته یو سو قانوني د بزنس وکړو مو تاسو به LLC ورته جوړو نو اوس په درازو د خبرې ته چې کوم سټیټ بهترین سټیټ ته چې موږ تاسو په سټیټ کې LLC ځان لپاره جوړو کوم LLC سیده د مو به صرف مختلف اړخونه لري خو د ټولو مهم اړخ د موږ تاسو لپاره انوال پیس ده انوال پیس کلنۍ پیس ده یو خو تاسو LLC جوړ کړئ د لمړي لپاره اول سر سم جوړ کړل اولنۍ قیمت د څومره قیمت چې موږ تاسو ورکوو دا معلومات ورکوم سټیټ قیمت فرق کوي سټیټ پیس فرق کوي نو اوس یو لومړی قیمت بل څه کله موږ تاسو د LLC کال پرسو کال نوې کیږي په دې کې موږ خپل LLC تمدیدوو دغه د کمپنۍ جواز تمدیدوو بیا ورسته مو یو ریپورت ورته فایل کوو او هغه ته انوال پیس لري کلنۍ پیس لري هغه ورکوو اوس په هغه سټیټ موږ انتخابوو چې انوال پیس یا کم یا بیخینه اوس بعض سټیټونه د سیګه اول سر کې قیمت په کمی خو ورسته بیا کلنۍ کال څخه پرس انوال پیس ډیر زیات لکه ډلویر اوس ډلویر د لومړی سر څخه جوړ کې پیس کم نه خو کلنۍ پیس $300 ده 300 کال پرسو کال به $300 صرف کمپنۍ تمدید ورکوي مو بل سټیټونه نه انتخابوو او اوس په دې کې کوم سټیټونه بهترین سټیټونه دي اول څه تر ټولو مهم زه په دوه سټیټو باندې کار کوم او دوه سټیټونه تاسو ته ریکمند کوم چې په دغه کې د لپاره LLC جوړ کړئ اول تگزاس ده تگزاس یوازنی هغه سټیټ ته په امریکا کې چې هیڅ انوال پیس نه لري کله چې کمپنۍ تمدیدوي هیڅ پیس نه لري بغیر له انوال پیس ته کولای شي چې کمپنۍ کال په کال تمدید کړي هغه ولنۍ مصرف ده دوهم سټیټ مونټانا سټیټ مونټانا سټیټ ازما د ریسرچ په اساس معلوماتو په اساس خپل ځای کسان ته جوړوم هم جوړ کړم دي او تر ریکمند کوم هم چې هم دغه LLC د مونټانا سټیټ کې جوړ کړي مونټانا سټیټ LLC ارزانه ده په قیمت باندې تر نور سټیټونو مصارف کم دي او همدا شان انوال پیس کلنۍ پیس $10 ده اوس کچیرته وایمنګ تر څه کلنۍ پیس $50 ده همدا فلوریډا تر څه $130 انوال پیس ده نو دی وایي د مونټانا چې د مونټانا انوال پیس $10 ده په کال کې صرف $10 تاسو ورکوي چې کمپنۍ بیرته تمدید کړي نو یو کال وخت تاسو په امازون کې یا بل هر هغه بزنس تاسو غواړئ په امریکا کې انلاین یا فزیکل وکوي نو $10 په کال کې ډیر اجر شي تاسو ته هیڅ به هم نه ښکاري $10 به صرف په کال کې ورکوي او په فایل کې دی LLC مصارف نسبت تگزاس ته نیمایي دي مصارف کم دي تگزاس به 0 د انوال پیس او دوهم قدم کې مونټانا $10 پیس ده نو دا دوه سټیټونه مال طرفه تاسو ته ریکمند دي پیشنهاد دي چې په دې سټیټو کې ځان لپاره LLC جوړ کړئ بل how and where we can form agent virtual address LLC number کله چې مو LLC جوړو LLC جوړول لپاره یو رجستر ایجنټ ته ضرورت ده رجستر ایجنټ په تاسو ولرئ کله چې LLC جوړوي تاسو رجستر ایجنټ غواړي بل په تاسو کچیرته په امریکا کې اوسېږئ یا کوم شخص هلته اوسېږي تاسو له خپلوانو ملګرو چې دغه ادرس استفاده کوي تاسو هغه ادرس کولای شئ استفاده کړئ لپاره کچیرته نه لرئ تاسو به ویرچوال ادرس جوړوئ ویرچوال ادرس په تاسو جوړوي دا ویني ویرچوال ادرس په تاسو جوړوي
ویرچوال ادرس د لپاره موږ جوړوو ترڅو کوم ډاکومېنټس د LLC له طرفه LLC جوړیږي موږ هغه ادرس ته راځي بیا هغه ویرچوال ادرس موږ اکاونټ لرو هغه موږ اپلوډ کوي او لاس ته راوړو راتلونکي برخه کې موږ تاسو ویرچوال ادرس معلومات درکوو ویډیو اخیره پورې پاتې سره او بل LLC چیرته جوړوو یې نمبر چیرته اخلو دا تاسو کچیرته کولای شئ چې خپل ځان لپاره جوړ کړئ ښه خبره ده زه ان شاء الله راهنمایي درته کوم په فصله خو تاسو کوشش وکړئ چې دا LLC یا نمبر ویرچوال ادرس یا ایجنټ دا ټول شان تاسو په یو داسې کس باندې پیل کړئ چې هغه مسلکي په دې برخه کې چې عملاً په دې برخه کې کار کړی په دې برخه کې په خوا مې LLC جوړه کړي تجربه لري ځکه که تاسو څخه یو عادي غلطي هم وسي ماته په سلهاوو داسې کسانو مسیجونه کړي چې خپلې پیل کړي دي او ډېرې غلطیانې کړي بیا وروسته هغه ټول کوم مصارف چې کړي ټول له منځه تللي یا که هغه اصلاح کوي په میاشتو وختونه پې وځي او بیا ځلې پیمنټونه ورته کوي تر څو ته بیرته هماغه ټول دقیق کړې ځکه ایجنټ باید صحیح ایجنټ واخلي رجسټر ایجنټ یې ویرچوال ادرس باید ویرچوال ادرس واخلئ چې کوم ډاکومېنټس ورته راځي هغه باید تاسو ته اپلوډ کړي تر تاسو پورې ورسوي په وخت باندې LLC باید په صحیح سټیټ کې فایل شي او کوم برخې چې دي هغه فورمونه چې ډکي هغه باید ډېر دقیق ډک شي که چېرته تاسو اشتباه پکې وکړئ راتلونکي بیا بزنس کې تاسو ته مشکلات پیښیږي یا نمبر خپل ډېر مهم ده دې ته اپلای کول که چېرته تاسو سره بلد ونه اوسېږئ غلطي پکې وکوئ په میاشتو باید تاسو یې نمبر نه راځي زنګونه به ورته کوئ بیرته به ایمیلونه ورته کوئ بیا به تاسو ته نمبر نه راځي او ځنډېدلی به بیا ځلې اپلای هم نه صحیح ته کولی ځکه همغه باید تعقیب کړي چې یو ځلې اپلای ورته سوی نو تاسو کوشش وکړئ دا په یو داسې کس باندې پیل کړئ چې د LLC برخه کې دې برخه کې کار کړی او خدمات ورکوي او پرایسونه یې مناسب پرایسونه چې تاسو څخه ډېرې اندازه پیسې ونه اخلي که چېرته غوښتل چې جوړې کړئ په دې برخه کې زه هم خپله کار کوم تاسو ته به انشاءالله په ښه مناسب قیمت باندې همدغه ټول شیان قانوني شکل جوړوم درته په دې کې بعض کسان غلطي هم کوي باید تاسو داسې کس انتخاب نه کوئ ځکه ایجنټ چې دا ایجنټ کلنی ایجنټ نه اخلي د یوې میاشت دوه میاشتو لپاره یې بیا که وروسته کال په جریان کې تاسو کوم تغیر راوړئ په LLC کې نمبر کې یا کوم مشکل سره مخ کېږئ تاسو به ایجنټ نه لرئ تر څو هغه کارونه تاسو قانوني شکل باندې مخ ته یوسي ویرچوال ادرس هم داسې د یوې میاشت دوه میاشتو لپاره هغه وروسته تاسو بار استفاده جن کولی شئ ویرچوال ادرس باید یو کال لپاره تاسو ته واخیستل شي همدا شان LLC صحیح درته فایل شي نمبر صحیح درته واخیستل شي سره له کمال ډاکومېنټس د LLC باید صحیح ډاکومېنټس درته درکړل شي د نمبر باید صحیح ډاکومېنټس درته درکړل شي نو دا په داسې کس فایل شي چې هغه مسلکي او سم صحیح کار درته وکړي کوم چېرته غوښتل زه خدمت کې یم په همدې شماره باندې داسې کرنس ته ښکارېږي ما ته مسیج کولی شئ واتساپ کې زه به انشاءالله په ښه مناسب قیمت په کم وخت کې دا ټول شیان تاسو ته جوړ کړم کوم سټیټ کې تاسو غوښتل په همغه سټیټ کې به درته جوړ کړم اوس یې نمبر څه شی ده نمبر مخفف څه ده د امپلایر آیډنټیفیکیشن نمبر دا هغه یونیک نمبر ده چې 9 عدده لري دا خپله د هر څوک چې بزنس جوړ کړي LLC جوړ کړي د همغه LLC ته یو نمبر ورکول کېږي د همغه نمبر په اساس باندې موږ ټول ټکسونه فایل کوو ټکسونه ورکوو دا یو مشخص نمبر یونیک نمبر یا بل کمپنۍ ته نه ورکول کېږي یو کمپنۍ بل کمپنۍ سره فرق لري دا نمبر ضرور ده کله چې موږ بزنس بانک اکاونټ جوړوو یې نمبر باید ولرو که یې نمبر ونه لرو موږ بزنس بانک اکاونټ نشو جوړولی بزنس بانک اکاونټ چې موږ غواړو په LLC کې بزنس وکړو بزنس بانک اکاونټ باید جوړ کړو نو دې لپاره یې نمبر ضرور ده باید جوړ شي اوس د کوم کسان چې په LLC کې اوسېږي هغو کسانو ته بیا SS نمبر ورکول سوی هغه د انډیویجوال د شخص لپاره د خپل شخصي ټکسونه فایل کوي یا شخصي ټکسونه چې ورکوي و دولت ته هغه د SSN نمبر په اساس ورکول کېږي هغه هم داسې یونیک نمبر چې یو شخص ورکول کېږي اوس یې نمبر بیا هغه به یو شخص نه ورکول کېږي هغه کمپنۍ ته ورکول کېږي د همغه نمبر په اساس باندې د کمپنۍ ټکسونه بیا فایل کېږي ټکسونه ورکول کېږي ټکسونه ټول همغه نمبر په اساس باندې د امریکا دولت سره ثبت دي دا ضرور ده باید واخیستل شي که چې موږ غواړو په LLC کې بزنس وکړو اوس رسل سرټیفیکیټ څه ده رسل سرټیفیکیټ هغه ډاکومېنټس دي چې موږ کمپنۍ ته دا اجازه ورکوي چې موږ هغه جنسونه واخلو او بیرته یې ریسیل کړو بیرته یې دوباره خرڅ کړو دې ګټه بیا پسې دا ده کله چې موږ یو جنس اخلو هغه جنس موږ واخیستل په هغه وخت کې موږ د جنس ټکس نه ورکوو که چېرته یو شخص یو جنس اخلي ځان لپاره خپله استفاده کوي هغه دولت ته ټکس به قیمت به هم ورکوي ټکس به هم ورکوي خو کله چې موږ ریسل سرټیفیکیټ ولرو هغه جنس یې اخلو موږ ټکس نه ورکوو ریسل سرټیفیکیټ په اساس باندې موږ اجازه لرو چې هغه جنس واخلو د بیرته یې خرڅ کړو او بعضې سټیټونه دي چې ریسل سرټیفیکیټ ته ضرورت نه لري صرف تاسو چې همغه سټیټ کې
نام د LLC جوړه کړی ارټیکل اورګنایزیشن د LLC ولري او همدا شان دی هغه سټیټ یعنی نمبر ماخسته یو LLC ولري نو به تاسو ورته ویلای سي هغه سپلایر ته هغه ډیسټریبیوټر ته برانډ ته سیما کمپنی LLC په دې سټیټ کې دا ریسرچ سرټیفیکیټ نه لري به مشکل نشته د هغه په اصل تاسو څخه ټیکس نه کوي LLC تاسو هغه سټیټ ولري بل ريجستر ایجنټ څه ده ريجستر ایجنټ هغه شخص ته یا هغه کمپنی ده چې هغه لیګل ډاکومېنټس ترلاسه کوي هغه کارونه مخته وړي او هغه ډاکومېنټس تر موږ پورې بیرته را رسوي او دغه ريجستر ایجنټ باید فزیکي ادرس په همغه سټیټ کې ولري په امریکا کې ولري فزیکل ادرس باید ولري نو ريجستر ایجنټ موږ لپاره ضرور ده ځکه کوم قانوني مراحل چې د کارونه سي همغه د ريجستر ایجنټ چې د لا دولت سره ريجستر ده همغه موږ ته مخته وړي موږ فایل کوو هغه کارونه بیا په امریکا کې او قانون حقوقي کارونه بیا هغه مخته راوړي بلته what is virtual address virtual address هغه حقيقي فزیکي ادرس ده چې موږ د هغه په اساس باندې خپل ډاکومېنټس ایمیلونه کوم خبر چې موږ ته راځي هغه ترلاسه کوو کله چې موږ تاسو په امریکا کې اوسېږو کله کمپنۍ جوړ کوم ډاکومېنټس راځي کې دی LLC ډاکومېنټس کې نمبر ډاکومېنټس کوم نور حقوقي ډاکومېنټس کوم دي ټیکس ډاکومېنټس دي هغه موږ فزیکي ادرس راځي کور ته راځي که چیرته په امریکا کې ونه اوسېږو په افغانستان کې اوسېږو پاکستان کې اوسېږو دوبۍ سعودي کې اوسېږو بیا به موږ ورچوال ادرس اخلو ورچوال ادرس موږ سره هغه مغه فزیکي ادرس ده هغه ادرس ته هغه ډاکومېنټس راځي بیا ورسته هغه ادرس مو د اخیسته د کسان یا کمپنۍ یا مو ورشل ادرس په اساس موږ اخیسته پیسې مور کړې دي هغه ډاکومېنټس سکن کوي موږ ته لیږي موږ د سره اکاونټ ور په اکاونټ کې اپلوډ موږ ته کتل چې موږ ته کوم ډاکومېنټس راغلي دي نو ورشل ادرس دی لپاره استفاده کیږي بل ورشل ادرس د هغه ادرس موږ په کمپنۍ کې استفاده کوو یا نه بل لپاره استفاده کوو د امازون لپاره استفاده کوو په بزنس بانک اکاونټ کې استفاده کوو د ټولو شان لپاره موږ د ورشل ادرس استفاده کوو why we need to form an LLC number موږ څه ضرورت لرو چې LLC جوړ کوو یا نمبر واخلو کله چې موږ غواړو په امریکا کې بزنس وکړو هغه که شاپای بزنس ته که امازون بزنس ته په عموم کې دي موږ افغانان یا پاکستانیان دي امازون د بزنس لپاره همدغه LLC نمبر اخلي نو موږ ولی اخلو د LLC نمبر کله چې موږ غواړو په امازون کې بزنس اکاونټ جوړ کوو LLC ته ضرورت ده کله چې موږ غواړو جنس په عمده کې له ډیسټریبیوټر واخلو له برانډ واخلو له ډیسټریبیوټر هولسیلر واخلو هغه جنس موږ عمده اخلو هغه لمخ سره موږ د غوسره هولسیل اکاونټ جوړو یا موږ ته اپروول راکړي چې هغه جنس موږ واخلو په امازون کې خرڅ کوو هغه موږ څنګه دی LLC د نمبر د سرټیفیکیټ د شنو غوښتنه کوي نو که چیرې موږ دا ونه لرو موږ نسو کولای چې په عمده ډول باندې هغه جنس واخلو یا د برانډ اپروول واخلو هغه په امازون کې خرڅ کوو دې لپاره LLC ضرور ده چې موږ تاسو باید LLC ولرو ترڅو په امریکا کې په قانوني شکل باندې موږ بزنس مخته یوسو او دوهم قدم کې موږ بزنس بانک اکاونټ جوړو که چیرته موږ شخصي بانک اکاونټ ولرو په هغه باندې موږ زیات ترانزیکشن نس کولای نه زیات پیمنټونه کولای سو نه زیات پیمنټونه ریسیو کولای سو کله چې موږ اکاونټ ته پرسنل اکاونټ ته ډیر پیسې راسي هغه موږ څخه غوښتنه کوي د کوم اساس راغلي دی اکاونټ هم بندوي کېدای شي جریمه مهم کې خو که چېرته موږ بزنس اکاونټ ولرو څومره چې د زړه څومره ته ضرورت لري دومره ترانزیکشن یې باندې کولای شي پیسې په لګلې او لګلې شي ځکه ته تجارتي اکاونټ ده نو بزنس اکاونټ په موږ تاسو جوړو دی غو لپاره به LLC نمبر دې دوته اشد ضرورت ده چې موږ تاسو بزنس بانک اکاونټ جوړ کو په امریکا کې ترڅو په قانوني شکل باندې بزنس مخته یوسو نو دا نقاط دي چې موږ تاسو باید LLC نمبر جوړ کړو ځان لپاره ځکه چې موږ په امریکا کې په قانوني شکل باندې بزنس کوو LLC نمبر باید ولرو موږ په امریکا کې جنس له سپلایر څخه له برانډ څخه خپل LLC نمبر باید ولرو موږ تاسو په امریکا کې بانک اکاونټ جوړو بزنس بانک اکاونټ جوړو دغه لپاره باید LLC نمبر باید ولرو نه تنها LLC نمبر دی امازون لپاره کار کیږي دا هم د شاپای لپاره کار کیږي د ټیک ټاک شاپ لپاره کار کیږي په امازون کې د هولسیل لپاره کار کیږي پرایویټ لیبل لپاره کار کیږي ډراپ شپینګ لپاره کار کیږي د LLC نمبر د ټول بزنسونو لپاره مو کولای شو چې استفاده کول دي نه کار واخلو یعنی د موږ سره ډیره همکاري کوي ترڅو موږ په قانوني شکل باندې په ښه شکل باندې خپل بزنس په امریکا کې سرته ورسوو کله چې موږ LLC نمبر ولرو نه تنه په امریکا کې موږ کولای شو چې همدغه اکاونټ مو په امریکا کې جوړ کړو یا امازون اکاونټ کولای شو هغه اکاونټ کې نور مارکیټ پلیسونه مارکټ کوي دوبۍ مارکیټ پلیس سعودي مارکیټ پلیس جرمني مارکیټ پلیس مختلف مارکیټ پلیسونه مو کولای شو چې په دې اکاونټ کې به هارد کوس په LLC باندې جوړ کړی دا او همدا شان له دې بزنس اکاونټ څخه مو کولای شو په ټول نړۍ کې استفاده وکړو همدغه بزنس اکاونټ چې موږ تاسو جوړ کړو د LLC نمبر په واسطه باندې کولای
هغه بزنس بانک اکاونټ چې موږ په افغانستان کې استفاده وکړو هغه بزنس بانک اکاونټ چې موږ په سعودي کې استفاده وکړو دوبۍ کې استفاده وکړو په هر هیواد تاسو وغواړئ یا اوسیږئ په هغه هیواد کې تاسو کولی شئ چې له دې بزنس بانک اکاونټ څخه استفاده وکړئ ستاسو د لیسې نمبر په اساس باندې جوړ کړی ده خپل بزنس ته یې وکاروئ او کار مخته یوسئ او د LLC نمبر له هر مخکې مو یادونه وکړه چې له هر ځای تاسو کولی شئ چې جوړ کړئ اوس راځو دې ته چې په دې برخه کې موږ خدمات شي دي موږ ته که چېرته تاسو غوښتل چې د موږ په له ادرسه د موږ په واسطه باندې موږ تاسو ته همدغه شیان جوړ کړو موږ تاسو ته ایجنټ اخیستلی سو د یو کال لپاره همداسې یونیک ادرس درته اخیستلی سو یونیک ادرس کې باید تاسې سیټ نمبر ولرئ د یو کال لپاره سیټ نمبر باید اخیستی تاسو دا درته اخلو LLC درته په ښه دقیق شکل تاسو ته فارم کوو او همداشان یې نمبر درته اخلو سره یم ډاکومنټس همداشان موږ تاسو ته بزنس بانک اکاونټونه جوړوو لکه وایس پینر او همداسې نور مرکري او همداشان موږ تاسو ته UAC ورچل په نمبر اخلو امازون پروفیشنل اکاونټ ورته جوړوو کوم غوښتل چې موږ تاسو جوړ کو سیل پرمټ یا او همداشان ریسل سرټیفیکیټ تاسو ته موږ جوړوو او په څنګه کې بزنس ایمیل او ریپورت انوال ریپورت دا ټول څه موږ تاسو ته فایل کوو کوم چېرته غوښتل چې موږ له خدمات څخه استفاده وکړئ تاسو کولی شئ چې په همدي لاندي واټساپ شماره 0 سعودي 3 په دې شماره باندې مو سره تماس ونیسئ یا په دې ایمیل باندې همدا.pata@gmail.com باندې موږ ته ایمیل وکړئ تر څو موږ له تاسو سره کار وکړو همکاري وکړو په دې برخه کې دغه ټول ډاکومنټ قانوني شکل تاسو ته په کم وخت کې جوړ کړو ښه وخت کې چارې که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې همدغه پوښتنه د ویډیو په کمنټ کې له ما څخه وپوښتئ یا د LLC جوړولو یا نمبر د شیانو جوړولو اړوند که تاسو کوم معلومات غواړئ یا کوم پوښتنې ته ضرورت لرئ کولی شئ چې همدا واتساپ شماره ما سره اړیکه ونیسئ انشاءالله موږ به تاسو ته په کم وخت کې قانوني شکل باندې دا ټول شیان جوړ کړو تر څو تاسو په صحیح قانوني شکل باندې بزنس وکړئ تر بل ویډیو په لاس پاره ما ښه وخت کې چارې